سلام له خورشیده د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني ویلي چې د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو لپاره د نومان په توګه بیا درېږي. ښاغلي غني له بولنبرګ خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د پیل کړو کارونو د بشپړولو لپاره ځان نوماندوي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار و چې پیل شوی او باید بشپړ شي، خو د نورو نیمګړو چارو په اړه یې څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکې ځانګړې پلټونکې ادارې راپور ورکړی چې سږ کال د افغانستان پر خاوره د حکومت واکمني 50 سلنې ته راکمه شوې ده، خو کورنیو چارو وزارت دغه راپور بې بنسټه بولي او زیاتوي چې وسلوال مخالفین یوازې پر 19 ولسوالیو واکمني لري. په کونړ او لغمان ولایتونو کې دیني علماو او یو شمېر نوماندانو په جلا جلا ناستو کې ویلي چې د ولسي جرګې په تېرو ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوي او اوس باید ټاکنیز کمیسیونونه یې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې په سختو شرایطو کې رایې کارولي او اوس ټاکنیز کمیسیونونه باید هغه رایې باطلې کړي چې له بایومټریک پرته کارول شوي دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو په نورو ټاکنو کې به هم برخه وانخلي. په داسې حال کې ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ویلي چې په مشروط ډول به هغه بې بایومټریکه رایې حساب کړي چې د رایې ورکونې د نوملړ له مخې کارول شوي وي. جعلي تذکیرې دغه انتخابات چې ترسره شو د توپک حاکمیت او توپک نه استفاده د لغمان ولسونو موږ 12 نفرو نمایندانو ته چې پرېکړه لیکې به وروسته نومونه تاسو څرګند شي په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. تقاضای ما من همراه دیگه برادر همی است که تمام رایه که در لغمان استفاده شده باید یه اثر شمارده شود. خپل رای امانت دی او دغه موږ اهل خلکو ته ورکړې ده او په دې منځ کې چې نه اهل خلک راځي او مطلب دا دی چې اټلې رای استعمال شوي دي او بایومټریک رای استعمال شوي دي هغه موږ ته د منلو وړ نه دي. موږ د حکومت نه همدارنګه د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه دا غواړو چې موږ د سر په بدل کې رای استعمال کړې ده باید زموږ رایو ته ارزښت ورکړی شي. ولسمشر غني قاري عبدالکبیر حیدري ته د وروستیو لاسته راوړنو له امله د غازي ملا مشک عالم دولتي مډال ورکړ. ښاغلي غني قاري عبدالکبیر حیدري ته چې د روسیې په مسکو ښار کې د قرآن کریم د تلاوت په سیالیو کې د نړۍ د 70 قاریانو په منځ کې لومړی مقام او د اسلامي نړۍ د غوره قاري لقب ګټلی د غازي ملا مشک عالم دولتي مډال د یو لړ مراسم په ترڅ کې ورکړ. قاري عبدالکبیر حیدري د خلکو او حکومتي مقاماتو له هڅونو مننه وکړه او ولسمشر ته یې په خپل غږ د قرآن کریم د تلاوت یوه سیډي هم ډالۍ کړه. او 2 کسان په ننګرهار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د جلال آباد ښار د 5مې ناحیې اړوند کابل هډې سیمه کې له 40 کیلوګرامه چرس سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو آلټو موټر هم ترلاسه شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.